سورة الملک په دې کې الله سبحانه وتعالی خپل تعارف بیان کړي او دا ویلي چې زه برکت او چون کې ذات یم نو زما یو بندگی کوي یوازې کوي معنی یریږي په زړونو کې تعظیم راولي امام احمد بن حنبل امام ابو داود امام ترمذی او نور کتابونو کې دا حدیث ته د ابو هريره رضی الله عنه رسول سموي چې الله په کتاب کې یو سورته ته چې راغی 10 آیتونه دي سوري 10 آیتونه دي او دغه سورته د بنده لپاره سفارش کو تر دې چې په الله باندې وبخو د دومره برکتی سورته په بل حدیث کې راځي امام ترمذی راوړي جابر رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم د شپې دغه وخت پورې نو د کېدو چې سو پورې به سورة السجدة الف لام میم تنزيل او سورة الملك تبارك الذي بين ویله دغه شانی روایت کې درځي چې کم سړی د دې سورۃ تلاوت ډیر کې الله د قبر د عذاب نه بچ ساتي په دې سورۃ کې ډیر آیتونه د درو کوګانی بسم الله الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك برکت والد غزات چې بلاس دغه کې بچی ده وهو على كل شيء قدير أغبار شبان دي قادر دي الذي خلق الموت والحياة أغزات دي جبدا كري دي مرق وجن ليبلوكم من يكم أحسن عملا لدي دبارة چه امتحانو کی بتاسو چه کم یوستانسو نخیستا عمل والده الدنیا ګور دې لپاره نه پیدا چې موږ بس خېټي ساتو اصل مقصد دا دی وهو العزيز الغفور او غزور ور دې بخون کې دې الذي خلق 7 سماوات طباقا الله غزاد ته چې پیدا کړی دی واسمانونه لاندې باندې ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت نئی بتا پیدائش در رحمان کی سفرق فرجع البصر نو گرزو استرگی هل ترى من فطور آیتین سچاودون باسمان کی اللہ بید استرگی والو کنه ثم رجع البصر كرتين بیا وگرزو دا نظر بدوین بیر ينقلب إليك البصر خاسئا رواپس بشیتا تنظر زلیلا وهو حسیر وغم استړی صرف په سترګې ستړي شي بس ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح او یقینا خیسته کړی دی موږ اسمان د دنیا پډیو سره کمیډي وی ستوري وجعلنا رجوما للشياطين او ګرځولې دي منګه دا وشتون کې شیطانانو لرا واعتدنا لهم عذاب السعير او تیار کړی دی منګه د دوی د بار عذاب د اور بل کړی شوی وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم او د بار دا کسانو چې کفر کړي دي برب خپل عذاب د جهنم دی وبئس المصير او بد زید ورګرځیدو اذا القوا فيها اللي ور ناشنا صفات ووري اذا القوا فيها کله چې غزار کړي شي دوی باغی کې سمعوا لها شيقا وهي تفور وابورد د جهنم مناره او غب جوش وي تكاد تميز من الغيظ نجدید چوچوی د وجه د غسینا ور بدومره غسی كلما القي فيها فوج هر کله چې غزار کړي شي باغی کې یو ډله سالهم خزنتها تپوس بو کې دا غوینه خزانچیان د جهنم الم یاتکم نذیر ای نور غلی تاسو ته ير درکون کې قالوا غيب ويبلا ولنا قد جاءنا نذير يقينا راغلو منتا ير وركونك فكذبنا ندروجن غلو منغا وقلنا ما نزل الله من شيء
او منګوي نه دې نازل کړي الله سشي ان انتم الا في ضلال كبير نیتا سو مگر په گمراهی لو یکی دا خبر خو یاد ملائک به کافرانو ته وکي چې حق استاسو دغه حالونه بیا خو په غټه گمراهی کې او یا هغه کافرانو وي چې موږ به پیغمبرانو ته دي سوي چې تاسو په غټه گمراهی کې وقالوا ويبدا جهنميان لو كنا نسمع ونعقل كچت من اوريدي يا من سوچ کوله ما كنا في اصحاب السعير ننبوي من غبور ولو كي زمون په ملک کې د سیمولیان شتي جوړه قران او حديث تاویره تاوی دغه کار دی ډیر شي دي او کوشش دا کوي چې قران دی توشي حدیث دی توشي خو چې سره پیټ شي چې مذهب سره پیټ شي او زمونږ د تور او طریقې او د تنظیم سره پیټ شي نیو مولا دی نومیناله مخته سوی پیژنې مولا خو نه خلکو ته مولا وي هغه دې ترجمه کوي وقالوا وي بدوي لو كنا كچرته منګه نسمعو مقلدين او ناقل يا مجتهدين ما كنا في اصحاب السعير موږ په جهنم کې نه تفضل الله ندي وی جهنميان به چرمان موږ یا مقلدين او یا سوي یا مجتهدين وي نو ګره دي ظالمانو ته چې دین د لپاره خپل مذهب د لپاره دین بدل کی خپل نه بدلی خو قران او حدیث بدل کی حالانکه زدي چې دا بدیږي کې رد په تقلید شخصي او تقلید جامد باندې وقالوا لو كنا ويبدوي كچرته و منګه نسمع او ردلم و قران او حدیث او ناقل بیا باغی کې سوچ کړي ما كنا في اصحاب السعير نو په جهنم کې نه هغه په تقلیدونو کې پراته نسمع خبر موریدله بیا مشیل کړي نعقل بای کوم سوچ کړي نو مقلد ته اجازه شته چې د خبري ووري ها نشته د اجازه بل مولا سره خو نشي کېناسته کنه وي ته مقلد ته څه کې د غسر ناس خبیا د سوچ کولو د اجازه شته نه بالکل بس له لاس نه ورلې بس ته دا وي مولوی سیب شتي الکه زه د قران را لمه ګورم په ترجمه نه مره مولوی سیب شتي کنه زه زما حدیث او کتاب را لمه اسی سره کور کې قدم کله کله نه براله مولوی سیب شتي کنه تا به دې بن وساتي تړلې نه دی ورېدو ته پریدي او نه دی سوچ ته پریدي کچرته ته پرې خو دی ورېدو ته او کچرته ته پرې خو دی سوچ ته هر څه وسیټ شي دا موږ سره د باز کسان فاول کې دي تعصب د کې نه راځي جمعه ته بلاره باندې دوا سلام نک اوري نه خبره سو کې نه پریدي چې خبره ووري خو یو ورځ د دې چلو کې چې راشي ورېدو په څه طریقه باندې چې ووري او به ووري او ووري او سوچونو کې اوس حق کسانو کې موږ الحمدلله اوس موږ ډیر شي ناشتي خو چې کله خبره ورېدلې او به کې سوچ کړي نو د الله نه یره پکار ده القرآن دا ایتونه خپل مرزي مطابق څوک نه تاویل تاوي فاعترفوا بذنبهم ندو اقراركم بغناء خپل باني فسحقا لاصحاب السعير بس هلاكت دي دبار دور ولو ان الذين يخشون ربهم بالغيب یقینا کسان چیریږي د خپل ربنا په حال د نلیدو کې لهم مغفرة واجر کبیر دوی د پاره بخانه د وجر لوی دی واسروا قولکم وجاروا به او پټکې خبر خپل یا ښکارې کوي انه علیم بذات الصدور یقینا الله په دې په خبرو د سینو کبه ښکار خبره کوي کپټه کوي الله په هر سم خبر الا يعلم من خلق اي نبويږي غزاد چې پیدایشي کړي دي دا مخلوق د الله دی نو څنګه هغه بدوی نه پوي او هو اللطيف الخبير او هغه باریک شي جنینی خبردار دی هو الذي جعل لكم الارض ذلولا دغه الله غزاد دی
چې ګرځولې د ستاسو د پاره ځمکه تابع ذلیله کړې ده تابع کړې ده فامشوا فی مناکبها نو ګرځئ په لارو د هغې کې وکلوا من رزقه او خورئ د رزق د الله نه وإلیه النشور او خاص هغه ته ورپسېدل دي ستاسو أأمنتم من في السماء آیا تاسو په امن یې د هغه الله نه چې په اسمان کې دی تاسو نه یېرېږئ د هغه الله نه ښه الله په اسمان کې دی که په اسمانونو دی نو دلته ولې فی السما فی بمعنی د علا راځي لأصلبنکم فی جذوع النخل خامخا زه پانسی درکم تاسو له په سټو د کجورو کې کجورو باندې د فی بمعنی د علا راځي دلته امنتم من فی السما آیا تاسو په امن یې د هغه الله نه چې په اسمان دی ان يخسف بكم الارض چې داخل بکی تاسو بزمکه کې فاذا يتمون نو ناسب بدا خوځي الله نه ریږي د دینه خیو بل دلیل من مخې ته راغی فسيحوا في الارض قل سيروا في الارض وګرځي پزمکه کې که پزمکه باندې نو فسيحوا على الارض ما نه دا شو او ټکل ته فی راغلی ام امنتم من في السماء اي نيريږي تاسو دا غزاد نجيب اسمان کې دي ان يرسل عليكم حاصبا چراو بلیږي پتا سو باندې باران د کانو فستعلمون كيف نذير نظر د جی پته بولږي تاسو ته چې څنګه دي يرول زمان ولقد كذب الذين من قبلهم او یقینا دروغجن ګڼلې دي حق لره هغه کسانو چې مخکې د دوینا فكيف كان نكير نو څنګه عذاب زما د غوی د پاره اولم يروا الى الطير اي نګوري دوی مارغانو ته فوقهم د پاسه د دوینا صافات ويقبض وزر قرون کې دی او بندي ما يمسكون الا الرحمن ندی ساری کړي دوی لره مگر رحمان ذات والله هغه طاقت ته کنه انه بكل شيء بصير یقینا غفار شی باندې لدن کړي امن هذا الذي وجود لكم بلکې څوک دی غزاد چې غلخ کړی شي تاسو د پاره ينصركم من دون الرحمن چې مرستو کې تاسو سوا د رحمان ذات نه هیڅوک نشته ان الكافرون الا في غرور ندی کافران مگر بدوک کی دی امن هذا الذي يرزقكم بلکې څوک دی هغه ذات چې رزق درکې تاسو ته ان امسک رزقا کچری بن کې الله خپل رزق څوک دی درکې بل لجوا في عتو ونفور بلکې دوی نه نوتی دي په سرکشي او بنفرت کې وصلی د موحد او د مشرک په منځ کې په یو مثال سره فرق بیانوي افمن يمشي مكبا على وجهه اي بس سوق چرواني پړمخه په مخبل باني اهدا ډیر هدايت والده ام يمشي سويا يا غسوق چرواني برابر على صراط مستقيم بني غلار باني الله دې ته یو شان دي ندي یو شان خبرديزي کې دا وګوره الله یا غسوق چې نیغ رواني په نیغ لاره يمشي سويا نیغ رواني په نیغ لاره لارم نیغ ده او دوی بم نیغ روان دي کله نه کله لار نیغي خو بنده به کوګو کی دسم کی کنه چې لار خو نیغ راټینګ کړي ده خو راټینګ کړي صحیح نه راځي چې کوګو کی پکې
او کله دې سم کیږي چې سړی نیغ رواني خو لاره صحیح لاره کږي لکه دا باطل پرست په خپل باطل باندې سم مضبوط دي خو نیغ به روان دي خو لاره څه ده لاره کږه ده الله وی دا مؤمن موحد نیغ رواني په نیغ لار باندې الله دې موږ ته نصیب کړي قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة هو يا الله غزات چې پیدا کړی تاسو او ګرځولې دي تاسو لره وګونه او سترګې او زړونه قليلا ما تشكرون ډیر لږ شکر وباسئ تاسو قلت ورتوایا هو الذي ذراكم في الارض الله غزات چې خوار کړی تاسو بزمکه کې وإليه تحشرون او خاصغت واپس کیږي ويقولون ويدي متى هذا الوعد كل بيد وعد قيامت إن كنتم صادقين كشرد تأسر اشتنيي قلت ارتوايا إنما العلم عند الله يقينا علم دديد لا سردي وإنما أنا نذير مبين أو يقينا زير دركم كيخار يمان دنیا کې خو په مخه غوښتو کله به قیامت او کله به عذاب الله وی چې کله ویني به سهل ووري فلما راوا زلفا نو هر کله چې ویني دوی دی ورځ لره نږدې سیئت وجوه الذين كفروا بدرنګ بشي مخونه د کافرانو وقيل ويل شديتا هذا الذي كنتم به تدعون دا ورځ د جتاسو بغختام قلت ورتوایا أرأيتم من أهلكني الله خبر راكي كچرت هلاكي مال الله ومن معي وغسوك جما سردي أو رحمنا يا رحمك بمن باني فمن يجير الكافرين من عذاب أليم نسوك دي جبج بكي كافران لر العذاب دردناكنا هل دې مطلب دا دی د بعضو مشرکانو به دا خبره کوله وی دا پیغمبر به مړ شي او د ملګری به ختم شي موږ به دې شو خلاص الله وی تور دوه کزه مړ کېږم او که ژوندې مو کله رب باندې رحم کوي او کله می ختمي خو تاسو به د الله د عذاب نه سو خلاصي د دې جواب مال راکړي زما غم پرې دی خپل غم بوکي قلت ورتوایا هو الرحمن آمنا به دغه ذات به د مهربان دی ایمان راوړې دی موږ باغ باندې یعنی دوی ته وایي چې الله مهربان دی بے ځای عذابونه نه ورکوي بلکې هغه مهربان دی وعليه توكلنا او خاص غباني من ځان سپارلې دي فستعلمون من هو في ضلال مبين نظر د جتا سو ته پته ولګي چې څوک دې به گمراهي ښکار کوي قلت ورتوایا أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا خبر راکي کچرته وګرځي وبستاسو وچی فمن ياتيكم بماء معين نسوک دې چرابو لتاسو توب رواني یا چینداري کده وبله جوړي کې سوک بیرو بس الله نه لوي سوکم نشته سورة القلم او دې د سورة نون وینون دا مکی سورت ته او په دې کې 250 آیتونه او 2 رکوګانی او غټ مقصد پکې د رسول صلی الله علیه وسلم اوچت شان او اوچت اخلاق بیانول او کم خلک چې الله نه شکر کوي هغه ته ير ورکول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکول او دا خبر به الله بیان کړی دا چې دې پیغمبر ډیر اوچت اخلاق دي څوک چې د خلاف کوي هغه به بد اخلاقي هغه به چغلخوري هغه به بدکار زناکاری ځکه هغه خلاف کوي د چا د دې پیغمبر بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون قسم دې په قلم او باغ چې لیکي دوی
څوک لیکي ملائکه لیکي یا عام لیکلو باندې الله قسم خوري په لیکلو چې الله قسم خوري دلیل له د علم په اهمیت باندې چې د علم څومره اهم شی دی به لیکلو ته څومره ضرورت او هغه امت او هغه قوم چرته مخې ته نشي ته لیکل ولا نه ورسي او په دې مسله کې مونږ ډیر شاته یو چې لیکل ډیر خلکو له نه ورسي ومنکي کوشش دا پکار دی چې انسان لیکل زده کړي لوستل زده کړي دا چې زده کړو نو دنیا به مې زده کړي او دین به مې زده کړي او چې دا دین زده کړي نو نه دنیا زده کولای شي او نه دین زده کولای شي دوه نو محروم شي ما انت بنعمت ربك بمجنون نیت بنعمت دربستاله ونه یعنی تبدی قرآن باندې لیونه نه او دوی مطلب دی چې احسان مطلب نعمت ته احسان دی یعنی ستاسو رب پتا باندې احسان دی چې ته لیونه نه وان لك لاجرا غير ممنون او یقینا تعالی رقمخ اجر دی جنب ختمیږي وانك لعلى خلق عظيم او یقینا تبلو اخلاق بانی د تزکیه د الله طرف نه ده د رسول صلی الله علیه وسلم تزکیه چا طرف نه وشو د الله طرف نه چې ډېر اوچت اخلاق دي فستبصر ويبصرون نظر د چې تبوین او دوی بویني بأيكم المفتون چې بکم یو تاسو باندې لیونتوب دی پته بولګی دی الله وی ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله یقینا رب ساخپو دی باغ چې گمراه کیږي دلاري دلانا وهو اعلم بالمهتدين او هغه خپو دی په هدایت والو باندې فلا تطع المكذبين نو خبر ما من تکذیب کوونکو ودو لو تدين فيدينون خو قیدوی کته سوشي نو دوی به سوشي زه خیر دی تم یو کال زمونږ دی بندگی کوم استاد کو الله توسه د سستی ونه کی ګوره ولا تطع كل حلاف مهين او خبر ما من ډیر قسم خور سپک انسان دا ایتونه بعض علماء چې د اخنس مبارک کې مبارک نازل شي او بعض وی چې د ولید ابن مغیره مبارک نازل شوی دي چې دوی کې د بد صفاتونه موجود هماز مشاء بنمیم عیب لګون کې ورون کې د چولای لره مناع للخير ډیر من کون کې د خیر دی معتدن ذاته کون کې د ثیم ګناګار دی عتل سخجب دی یا سخز والد بعد ذلك زنيم رسل دينا حرامهم دي يا بدنامهم دي غلط كارولهم كياني كان ذا مال وبنين پدی وجه چې د مال او زامن والده دې د لسب کې تکبر راغله اذا تتلى عليه آياتنا كلجل واستلكي بدبان آياتنا زمنگا قال ويدي اساطير الاولين دا قصيد بخانو خلق دي سنسمو على الخرطوم زرد چې وبدا غده په خړتم باندې په پوزه باندې قیامت پرز به خاص علامه بدولږي یا په دنیا کې نو بیا په جنگ کې ردره پوزه لګیدلی والله الله په داغ لګولو ان بلوناهم یقینا من غازمیخ کو بدوی بانی کما بلونا اصحاب الجنه لکه چې ازمیخ کړو منګ به باغ والو بانی باغ والو قسمه بیان کړي بوزه کې تفصیلا ناشنا واقعي دي ناشنا فواید خودلته مختصر د حدیث دا چې دا یو باغ یمن کې صنعات نجدي ضروان یو کلی دی یو علاقه الته دا باغ نیک سره و د چا چې را باغ نو کله چې به دا باغ میوي وکړي هغه به دا میوي سوی شي کړي درې یو د ځان د پاره یو د مسکینانو د پاره او بل به د باغ باندې لګوله نه کله چې هغه مړ شو
هغه مسکینان خو هغه عادت کړي نیکانو خلکو خو ځان له اوچت صفات دي هغه د غریب خلک عادت کړي هغه نه بچو چې زموږ د پلار ثقه مقلو زموږ د غریبۍ ته وګوره زموږ د حالاتو ته وګوره او دبه پکې چې دي نو د غریبانو له مور کولو چې نن نه باندې دوی له ورنه کوي ګوره زه ټول غرونو ته دا وایم چې کومو کې بخل پروت د الله حق نه ادا کوي او یریږي چې مال به ختم شي او دا به دي شي دغه بشي هغه دا واقع به غور سره ووري اذ اقسموا ليصرمن مصبحين کله جاوي قسم کو چې خامخا پرې کو بدابا په وخت د سبا کې سحر وختي به پرې کو ولا يستثنون او نه جدا کو حق د غریبانو فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون نراغ باغ باندې د شپې راتلونکي عذاب د طرف دربستان او دوی دو فاصبحت كالصريم نو ګرځیدو دا باغ پشان دیرو فتنادوا مصبحين نوازونه وکړه یو بل ته سار بوخي ان غدو على حرثكم چې سار وخت لاړ شي پټي خپلته ان كنتم صارمين کچرته ای تاسو پرې کوونکی سار وختي چې غوړي وبلت اله کوي کې اراده می او دا باغ ټول راوړي نو بغره وختي بتل غواړي فانطلقوا نلال الدوي فوهم يتخافتون او دوی پټي پټي خبرې کولې یو بل سره په لار لګیو او خرڅ خالی وکړ خدای رب العالمین نه سپټي دوی پټ پټ روانو چې لار وشو باغ وو غریبانان به اسلام خبر نشي الله وی په لار پټي پټي خبرې کولې سیوی الا يدخلن اليوم عليكم مسكين حسنا چې داخل نشي دی باغ تنن بدا سباندي مسكين خیال بکوي ګوره وغدوا على حرد قادرين او سار وخت لاړل په غوسې سره او ځان زور ورګړو فلما راوا انور کله چې دوی ولیدو دغه باغ قالوا دوی انا لضالون یقینا من نقام قال رختا شویدا زمونږ باغ خونه او پرون د شپې موږ دیږي پرې خو د خرو خو جنن چرته لار بيوي بل نحن محرومون بلکې منګه محروم کړې شو قال اوسطهم وغرد دوینا الم اقل لكم اي نوي لما تاسوتا لولا تسبحون ولي پاکي نوید الله دوی الله ته واپس شو الله ولا باغ بیا ور کړو توبه وستو عبد الله بن مسعود ویجی رضی الله عنه والله ولا دور برکت په باغ کې چولو چې انګور یو غونچک به راوښنه هغه یو قچر نشوړي او به قد خپل لاره طریقې به شروع قالوا يا وي سبحان ربنا اكيد رب زمن لرا إنا كنا ظالمين يقينا من جو ظالمان فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون نرى مخامق شو باز دوين ببازو باندي يوبل ملامتك تاوي وتاوي خو تاوي مبريدن يوبل تلي قالوا اوي يا ويلنا يبسوس دي منغلرا إنا كنا طاغين يقينا من قسر كشانو عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منا امید دي جي رب زمن قباب بدل كراكي من تغورد دينا إنا إلى ربنا راغبون یقینا من رب خپل ترغبت کون کیو
كذلك العذاب دغشان عذاب دنا شكر والعذاب الآخرة أكبر أو خامخ عذاب داخرة خدير لويدي لو كانوا يعلمون كشرت دويب ويدي إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم يقينا متقيان دبارا فنزد رب دوی جنتنا د نعمتونو دي کافرانو به دا خبرې کولې وی اول خو جنتونه نشتی والعیاذ بالله او کوي نو دی به وتزي بلال به وتزي صہیب به وتزي عمار د غریبانان به زي نو که جنتونه یې نو اول به منځو منګه حقدار یو الله سوي افنجعل المسلمين كالمجرمين ایا ګرځو به منګه مسلمانان بشان د مجرمانو ما لكم كيف تحكمون سچل تاسو لرا څنګه فیصله کوي ام لكم كتاب فيه تدرسون اي تاسو سره کتاب شته چې باغی کې لوستل کوي چې آسماني کتاب کې لیدلې دي که چې تاسو به جنت ته دینه مخ کې ځئ ان لكم فيه لما تخيرون یقینا تاسو در باغی کې خامخا غسدي چې تاسو خو خوي ان دې کتاب شته چې دغه بګشتي أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة آياتا سلرشتي قسمنا فمن باني چي رسيدون کی تر ورځ د قیامت پوری سمته تر ورځ د قیامت پوری یعنی موږ به تنوزو موږ به نه ماتو دې قسم چې د ما در کړی دی ان لكم لما تحكمون چې یقینا تاسو در بخامه خاغسي چې تاسو فیصله کوي کدي څه قسم الله بسجي کې خورل ی الله وی خایزه سلهم تبوسو کدوینا ایهم بذلك زعیم چې کم یو د دوینا بدی خبر زموار دی یو کس زمواري ولیزه ام لهم شرکاء دوی لرا شریکان شتی کدوی چې کله موږ جنت ته نه باسي نو موږ بسوک نه باسي معبودان به موږ نه باسي الله وی کای معبودان فلیاتوا بشرکائهم نرادي ولي شریکان خپل ان كانوا صادقين کچر درشتنی یوم یکشف عن ساق پکم ورچ لري بکړې شي پرده د پندینا حدیث کې راځي چې قیامت پر الله سبحانه تعالی خپل پندې نه پرده لري کې څنګه دغه شان سره خای نو امتحان براولي البته مسلمانان ټول ولاړي کافرانو خبره ختم شو نو ټول ته الله سجده ورګي اوس په منافقان راخکاره کوي او هغه خلک به راخکاره کوي کوم چې په دنیا کې منځونه نه کول نو دا ټول به سجده ورګي الله ته او سوی د منافقانو نه او د بیلماز خلکو نه چې دغه د ملګانی به د لرګي په شان نیغي شي نو به سجده نشي لګوله ويدعون الى السجود او راوب بللشي سجديته فلا يستطيعون طاقت بنلري خاشعه ابصارهم ذليل بيسترجد دوی ترهقهم ذله د پاس براغلی بدوی بانی ذلت وقد كانوا يدعون الى السجود او یقینا ودوی چې رب لکیدو بسجديته وهم سالمون دوی بروغو کم وخت چې روغو نه ده کړي په دنیا کې نو دې چې کوم نشي کوله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث نو پرېد ما وغسوک چې دروژن غني دا خبر ان قران یمته چې پرېد زپو شو دې سنستدرجهم من حيث لا يعلمون زرد چې پارا مرام سره به راونی سو د هغه زینا چې دوی بن پويږي واملي
لهم او مهلت ورکوم دویتا ان کیدی متین یقینا چل زما مضبوط تے ام تسألهم اجرا ای غواړي تدوین مزدوری فهم من مغرم مثقلون نو دوی د وجد تاوان ندران کړي شوی دي ام عندهم الغیب ای دوی سره په د غیب ده فهم یكتبون بس دوی لیکل کوي دا غینا الله چې ګوره غیب سره دي که چې دا غینه د لیکلي چې موږ به جنتیان یو زموږ د بوتانو د عبادت د طریقه صحیح ده فاصبر لحكم ربك نصبرك وفيصلي درب خبلتا ولا تكون كصاحب الحوت او مكيك بشان د مهيوالا غوسه شو تلو خير پیغمبر ته نزي ته صبرك اذ نادى وهو مكذوب کله چې غوازکو وغد غم نډکو لولا ان تداركه نعمه من ربي کچرته نه لاندې کړه دلر نعمت د طرف درب ددنه لنبذ بالعراء وهو مذموم خامخ غزار شی به په میدان کې او دې به بدل وي کچرته الله رحمت او د الله نعمت نه بدباني فجتباه ربه نغركو دلر رب ددان الله غركو دي فجعله من الصالحين نويقر زودي دكامل نيكاننا وإن يكاد الذين كفروا أو يقينا جديد يا كسانج كافران دي ليزلقونك بأبصارهم شيوخوي تالرا بنظر نخبلوا سرا لما سمعوا الذكر هركلت واوريدوا دوي قرآن ويقولون إنه لمجنون او ويدو يقينا دي قام خالي ونيدي هذه دو مطلب دي یو دا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن وینو دي کافرانو متوران وران قتل او بد قتل چې دی ویریږي زمونږ نه ليصدقونك بابصارهم ته خوې پیغمبر ته یری تاسو خیال کړئ کله کله سره د حق بیان کی د باطل پر سره نور سني نو بده بس سترګې راو باسي په سترګو باندې ګوټونی کوته اشاره کوي دوی مطلب دی چې کافرانو به نظر بازان راوستل د دې لپاره چې پیغمبر سکی نظر شي نه دی به بیمار شي نو د دعوت به ودري نه دی دا مسلم ثابت شو چې نظر حق دی زیر تفصیل نه نو عام درسونه کې موږ دې تفصیل کړي نظر حق دی رسول صلی الله علیه وسلم وی اوخ پتیلې تر رسي او انسان قبر تر رسي خدا اثر د الله په حکم سره کوي چې الله وغوړي نو اثر کوي چې الله نه غوړي نو بیا اثر پکې نه وي وما هو الا ذکر للعالمین او نه دی دا مگر نصیحت دی د بار د مخلوقاتو سورۃ الحاقه د مکی سورۃ ته او بدی کې 250 آیتونه او دو رکوګانی عام موضوع د قیامت سخت الله بیان کړي او د قران عظمت په الله بیان کړي بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ثابتي دونك ورز ملحاقة سد ثابتي دونك ورز وما أدراك ملحاقة او سپو کړه ته چې سد ثابتي دونك ورز قیامت دې نمونه دي نیونم بک الحق د یعنی ثابتی دن کی راتلون کی رشتیا واقع کی دن کی یقینی واقع کی دن کی ورځ ده به د عربو د عادت ته چې کله دی شی عظمت بینول غواړي دغه به بارکی تپوس بیا کوي الحق ملحق وما ادراك ملحق دا اوس سپد الله هوی به نه زوی داخلنی سورتونه چې څومره دي دغه غالبا موضوع د قیامت ته او د آخرت ته سختونه دا واضح ان شاء الله په دې صورت کې الله سبحانه وتعالى د آخرت ناشنا سختي بیان کړي كذبت ثمود وعاد بالقارعه تکذیب کړو سمودیانو او عادیانو هغه ورځ چې ټنګون کې د زړونو لره د قیامت بل نوم دی
تنګون کې د زړونو لره د زړه په دغه ورځ دشي درځيږي لکه ته به چې د سینې نه راووتو. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بس هر چی سمودیان دي نو تباه شول په سخت چغې سره. واما عاد او هر چی عادیان دي فأهلكوا بريح صرصر عاتية نو تباه کړي شول په هوا تیزی سره د حد نه تیریدونکي. سخرها عليهم چلولي و بدوی باندې 7 ليال و8 أيام وشبي وتورزي حسوما سبيري. فترى القوم فيها صرعا نتبوين قوم لرباغيك پڑمخ براتا كأنهم معجاز نخل خاوية گویا کی دوی تنید کجر دی را پریوتن کی. فهل ترى لهم من باقية نعين تدوی لرا یو نفس باقی پاتی کی دن کی. اللہ ویسوکم لیدلے عادیانو کی سوخ کاری نا. وجاء فرعون او راغله فرعون ومن قبل وغسوک چې مخکې وددنا والمؤتفكات وغکلی چې ولټکړې شوی دي بالخاطئه بغټي ګناه سره دي ټول غړ ګناونه کړیو. فعصوا رسول ربهم نو فرمانی وکړه دوی د رسول د رب خپل. فاخذهم مخذة رابيه نراوني ولله دوی برانی ولو سخت سرا. إنا لما طغى الماء يقينا منغا هر کله چې د حد نه تیر شوی حملناكم في الجاريه نسوار کړی منګ تاسو په کشته کې. مون خو نوح عليه السلام د سورې دا او دغه د بچو د زمون سورې دي چې بیا موږ دغوی نه پیدایو. لنجعل لكم ددید پار چې وګرځو دا کشته تاسو لره تذکرا نسیت وتعیا اذن واعیا او یاد کی دی لره غوګونه یادون کی هر غوګ نه دی ویلخه. فإذا نفخ في الصور نو کله چې بوکه وکړي چې بشپېلې کې نفخه واحده شپېلې پوکې او اوس د قیامت تفصیل الله بیانې. مکه غلنده خبر وشو کنه چې دی قومونو قیامت نو من الله تبارک روز قیامت تفصیل و ورزه. وحملت الارض والجبال او پورته بکړې شي زمکه او غرونه فدکتا دکته واحده نو بټکولې شي پټکولو په یو ځل سره یا مات رامات بشي یو ځل یا وب جنگولې شي په جنگیدو یو سره ټول معنی سید. فيومئذ وقعت الواقعة نو بدغ ورځ به واقع شي واقع کیدونکې مصیبت. وشقت السماء او بچوي اسمان فهي يومئذ واهية ناغب بدغ ورځ کمزوري ضرور اسمان به کمزوري شي الله. والملك على أرجائها او ملائک با بطرفونو د اسمان بانی ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 او پورتکی با عرش در بستاد پاس د دوینه بدغ ورځ اته ملائک. الله بمرجی حساب کتاب لګنه. يومئذ تعرضون بدغ ورځ به پیش کړي شي تاسو الله ته لا تخفى منكم خافيه نشي به پټې دې تاسو نه یو نفس پټې دونکې یو نفس نشي پټې دې مطلب دا چې یو عمل بم نشي پټې. فاما من اوتي كتابه بيمينه بس هر چی غسوب دی چې ورکړې شي ورته عمل نامه داغه بخیل سره فيقول ومقرؤوا كتابيا نوي باغراشي والولي عملنا مزمان إني ظننت أني ملاق حسابيا يقينا ما يقينكو چیزب ملاوی دن کے یم دخبل حساب سره انتاره میکڑو.
فهو في عيشة راضية نديب بجون خوشالكي في جنة عالية فوچت جنتن كبي قطوفها دانية غنچكن داغيب نجدي كلوا واشربوا هنيئا خوري اوسكي بخوشالي سره بما اسلفتم في الايام الخاليه بسبب د دې چې تاسو مخکې کړیو عملونه چې په ورځو تیر شو کیو هغه سبب چې تاسو مخکې عملونه کړی واما من اوتي كتابه بشماله او هر چا غسوک د چې ورګړې شو هغه ته عمل نامه دغه په غسلاس کې فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا نوې با يرمان دې مالره چې نوې را کړې شوی ما ته عمل نامه زما ولم ادري ما حسابيا او نه پوهیدم چې سوی حساب زما چې به سم نه پوهیلې د سره الله رب سوال نه یا لیتنا كانت القاضيه هي افسوس دې چې وې دا مرګ فیصله کوونکې مالره دنیا کې چې مرشه بیا ختم شي نو ما اغنى عني ماليا هیڅ فائدہ را نکړه ما ته مال زما هلك عني سلطانيا تباشو زمانه طاقت زما دې بدی خبرو کې دې ګډ وډ شي عمل نامه بغسله سوري دنو ګډ وډ شي اوس په ټول محشر کې دې دا چغي وي زما مال چی شو زما اولاد چی شو زما زور چی شو الله و ملائکه ته وی خذوه فغلوه ونی سیدین توقن ورواچوی دتا ثم الجحیم صلوا بیا جهنم کې داخل کیده ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا بیا بزنجیر کې چې غزونه داغي او یا غزدي فسلكون داخل کید لرا انه كان لا يؤمن بالله العظيم يقينا دائما لرب الله بانجلويده ولا يحض على طعام المسكين او تيزين ورکول بخوراک د مسكين باني جهنم تطلو اسباب دي الله بیان کړ فليس له اليوم هنا حميم نشتي دلران نورز دلتسوق مخلص دوست ولا طعام إلا من غسلين او نخوراك مگر د زخمونو د وینو او نونونا غسلین هغه وبوت ویل کیږي چې هغه باندې د زخمونو وینځل شي نه هغه وبو کې بیا ویني راشي او نونه راشي نه دغه وبو به الله سکی لا يأكله إلا الخاطئون نبخري دا مگر لير گناهگاران فلا أقسم بما تبصرون بس قسم کو مزه باغ سجتا سویني وما لا تبصرون او باغ سجتا سویني من چې سینو هغه ډیر دي کلک دي لک دي چې سینو هغه ډیر دي الله په هر څه قسم خوړو قسم ولي وخړو انه لقول رسول كريم یقینا دا قران خامخوینا د رسول عزت مند رسول سلام یادی نو دا وینا خدای الله دا دې چې الله څنګه وی نو جواب دا غي دی نو پیغمبر ته بدی وی وینا درځي چې بیانې کیغه نو دا استاذي وینا در علی ګون کی وینای حقيقي وینا د چا شو د الله شو دوی ته نسبت بدی کیږي چې دوی راوړي د جبرئیل السلام راوړي د رسول سم بیان کړي وما هو بقول شاعر او نه د داوینا د شاعر قليلا ما تؤمنون ډیر لګي ایمان راوړي تاسو ولا بقول کائن او نه د وینا د جادوګر یا کائن قليلا ما تذكرون ډیر لګ نصیحت اخلي تاسو تنزيل من رب العالمين
نازل شوی دی د طرف د رب العالمین ولو تقول علينا بعض الاقاويل او کچرته د جوړ کړي وي به موږ باندې باز درو الله وی کده پیغمبر دروغجن او په مای دروغ ویل ما به پر خودو خنه لا اخذنا منه باليمين خامخراني ولا به من ددنا خيلاس ثم لقطعنا منه الوتين بیا بخامخ پر کړه من ددنا رګ د سټ کې کوم رګ د دابل الله موږ شلولې خو دې چې دومره پاتې شو دیار لسکاله په مکه کې او لسکاله په مدینه کې دلیل چې خبرې سړي در الله الله کې دا خبرې زمان نه وي او ته په ما دروغ جوړول ما پرې خودو فما منكم من احد عنه حاجزين نو نه به استاسو نه یو تند د بچ کون کې به سوکم پتا سو کې سوک به الله نه شي بچ کوله وانه لتذکرة للمتقین او یقینا دا قران خامخا نصیحت د فاره د متقینانو وإنا لنعلم أن منكم مكذبين او یقینا من خامخا خویگو چی یقینا باستاسونا دروغ گنون کی دی حق لرام وإنه لحسرة على الكافرين او یقینا دا قرآن خامخا افسوس دی بکافران بانی مرگ پا وقت کو بے افسوسونا کی قیامت کی بافسوسونه دي قران دلاسه چې دوی نه دی منله وانه لحق اليقين او یقینا دا قران خامخا حق دی یقیني دی فسبح باسم ربك العظيم نو پاکي وای د نوم دربستا چې لوی دی دې سره چې زموږ د درس مختدام ته ورسېدو د سورته ان شاء الله ثواب د سوره المعارج نشروكو الله سبحانه وتعالى موږ په قران او حديث باندې پوکي هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.